السلام علیکم. قدرمندو شکر الحمدلله نن زموږ د ګڼ بېوسو کورنۍ سره مرسته ده. قدرمندو موږ څنګه کورنۍ انتخاب کړې دي او څنګه کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو او څنګه کورنۍ ته دا ستاسو حق سپارو. مورکۍ د دغې ماشومانو مور و پلار چېرته دي؟ مور پلار یې مړ ده، نشته نشته. نه زه ساتم، الله ساتي، زه ساتم. زه کونډه یم، خیرات ټولوم، دوی ساتم. جوړې ناجوړې او ورور یې مړ شو، هغه هم ګوري کفن درد وایي ما باندې و. هغه م ښخ کړو، دا 2 کاله کېږي. نور دوی ما سره دي، زه الله ساتي مې، زه ساتم. خیر ټولوم، کونډه یم، زه نه کور لرم نه همسایه یم. یو میاشت یو کور کې مې کرایه وایي ورکولی نه شي وځئ. خیر دی مورې، الله دې په ټولو افغانانو باندې ورحمېږي. مورې سودا مې برابره کړې ده، د یو سودا سره کښېنه مورجانې. ستاسو ژوند څنګه دی؟ زموږ ژوند ډېر خرابه دی، کوټې راباندې راغورځي، داسې خلاص په خلاص دي او بچی مې مړ شو او زه خپله هم کونډه رنډه ښځه یم، واړه واړه یتیمان یې راته پاتې دي. نن هم 10مه ورځ ده چې وړم، په کور کې ګرد نشته. او بس تاسو سره دې خدای ښه وکړي چې دغه مرسته سودا سره خوري کېنه سودا هم برابره کړې ده. قدرمندو زما دا بل خورکۍ وګورئ چې وی لورګان دي او سرپرست هم دا زما خور ده. خورکۍ څه مشکل لرئ؟ کور کې زه مشکل لرم چې نارینه سرپرست نه لرم. لورګان مې دي، یو هلک د هغه مې مدرسه کې اچولی ده. زه خپله پردي کور کې کار کوم، لورګان له رزق برابروم. دوی خورې کېنې. قدرمند دغه مرسته مې برابره کړې ده چې په مرسته کې مې دغه انګور او میوه مې په دې برابره کړې ده چې دا د زموږ وطن میوه ده. او قدرمندو باید چې موږ مرسته ورکوو، دغه د وطن میوه موږ ډېر استعماله کړو. نور قدرمندو شکر الحمدلله ګڼ شمېر کورنیو سره مرسته ترسره شوه. که تاسې هم غواړئ چې دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ، د دې نومونه ما سره لیکلي دي، دې ادرسونه ما اخیستي دي. سره په اړیکه کې شئ چې ستاسو حق ستاسو مرسته په دغسې کورنۍ باندې سپارم. لاسونه جګ کوئ چې دغه مرسته چا کړې ده، زړه نه ورته دعاګانې وکړئ. قدرمندو اجازه راکړئ. زما خویندو سودا ویسئ، تللی شئ. قدرمندو زموږ پیپال ځایل اکاونټ فعال شوی، ستاسې $15 د سلګونو کورنیو ژوند ژغوري.